اسلام چې څومره ښځې ته حق ورکړی دی دا د مغربي نړۍ هغه پیداوار مخلوق چې دوی په ډېر محنت باندې روزلی دي د هغوی څخه به نن دا واقعې صادرېږي کله به ژوند لور په ماشومتوب باندې څنګه دې لاس پر غبرګېدی څنګه دې ګولۍ ورباندې اچول توپنچې ته څنګه دې ګیټ ورباندې کشوی دغه ماشوم په خپل ځای کې پروت یو ټک سوی دی ماشوم چغې او بغارې وي ژوندي ده په څلور ټکه باندې په کوم درد باندې د مور په زړه بې څه تېرېږي د کورنۍ په زړه بې څه تېرېږي دا ظالم په شهادت باندې رسولی دا هغه شی دی زه ځوانانو ته وایم د خدای دپاره د خپل اسلام لمن ټینګه ونیسئ د مغرب په نقش قدم مه ځئ نن د یورپ پر سطحه نن د انډیا د هندوانو د ډمانو پر سطحه باندې یو رسم راووځي لومړی زما پښتون مسلمان ورور لبیک ورته ویلی دی اوله وارې امام ته ورسي وایي ته خو دغه شکل چې پرون سلمان خان جوړ کړی و ته خو دغه شکل چې پرون شاهرخ خان جوړ کړی و ته خو دغه شکل چې پرون په یورپ کې یو چا جوړ کړی و ته خو دغه یو وار ما ته راوروځه دا په ما کې جوړ که افسوس دلته دی ارمان دلته دی چې ته نبي لرې موږ تاسو محمد رسول الله لرو سید الانبیا لرو سردار کونین لرو شافع المحشر لرو چې د قیامت په ورځ به زموږ د ټولو شفاعت کوي هغه به څه کوي هغه به زموږ ستاسو شفاعت کوي او ته به په دغه شکل باندې قیامت ورځ روانې